ګرانو کتونکو کور د کہانی اولنې ایسه تاسو نه کتلی هغه وګورئ چې څنګه یو الګ جنکۍ د ګلاب په اوبو کې خټکۍ او ردونه عطر خوشبو جوړی دی د کہانی په سٹارټ کې مونږ ته یو الګ او جنې وخی دا الګ ډیر زیات بیتابه وی خو جنې د لا ټیم نو ورکې جنې د تنه ځان لري او باسي دا الګ پسې پرخې دی اوله د کور کې د دې سړی سره د الګ خطر غزار کی لک سات بعد د جنې ته پدې ځکه څوک سړی کی دی او دار دی بوای پیډ نه بلکې بل سوکی بیا بل پټ کې مونږ اینو چې دا جنې د ګلاب په اوبو کې بند کړي او ردینه دا الګ خوشبو جوړي د کار دا چې د خسته خسته خوشبوان جوړي د په دې جنې باندې ایکسپریمنت کوي د زه تاسو پراتلو کې دا الګ زرت دی په دې شیشه باندې یو صادر ورواچي دی چې بار روزي په دې ځکه یو خزر غلي د خزي د ځان سره بولونه راوړي د خزي غړو شي چې زدا زه وګورم چې اخر دا خوشبو څنګه راو باسي خو ګرنوي په دې ځکه وېریږي ګرنوي د جنې ته وای چې تاسو شیل لاس مورلا په دې ځکه د ګرنوي چې کم سپروایزر خزي اغه راشي دا د ګرنوي نه تاسو کې چې په دې شیشه کې سدي ګرنوي وته وای چې زنه به ایکسپریمنت کوم او زه اتر جوړوم دا سپروایزر سره چې دا الګی دی چې دا خوشبو ګوري ته د ته وای چې خپل ټیم مزایا کوا او پسې کار باندې ولګا ګرنوي خو نه صبرېږي اغه یو ویشیا خزي وی دا رضان سره سیټ کې رته سره په دې ځکه دی جانور چربي وی دا ویشیا وته وای چې ته په دې چربي باندې سکه ګرنوي ورته وای چې زره دې نستا د جسم نه خوشبو باسمه ویشیا د خبرو منی او دا سملی ګرنوي د دې په پوره جسم باندې چربي راخ کې خود ګرنوي سره په بیک کې یو چاقوي دا خزه چې دا چاقوي نه دا ډیره زیاته ویریږي دا د زین تختی ګرنوي ته شاته نه دا وای او ردی یخته کټ کې او د دې په پوره جسم باندې چربي ولګي 2-3 غنټې د دې دا جسم دې په یو کپړه کې پټ کې د کار باندې د ګرنوي شپږ 8 غنټې ځای شي خو ګرنوي د دې ډیر زیات انتظار وکي او ردی د په جسم چې د کومه چربي لګولې د دغه چربي واپس لړکی او بیا چې ردی خزه کم یخته دا یخته او ردی دا چربي دا په یو جار کې دی ورواچي او د جار ته لاندې اور ولګي او ردی نه دی یو اتر یو کتره غونته جوړه کې ګرنو چې دا اتر پن کې د باندې ډیر خولګي د دې نه بعد سهار د دې خزي لاش ملاو شو خو صرف د سپی ته پته چې زما مالکا چا وجلا په دې ځکه یو عجيبه کار وشي ګرنوي په لاس باندې هغه اتر ولګي او دا سپی د خپل د مالکی په خوشبو پسې په ګرنوي پسې ورمنډه کې یعنی دا د ګرنوي د کامیابی یو پیلا سیړی و ګرنوي د یو خزي خوشبو په اترو کې قید کړي و ګرنوي په دې ځکه نه ودرېږي بلکې ګرنوي خپل کار نور مخه ته کیدی ګرنوي ته داسې د 12 نور اترو ضرورت پېچې د خپل تیروا کوډ جوړ کی په اګلو ورځ باندې د لورا جنم دین وی او په دې ځکه ګرنوي چې کم وی هغه هم راغلی ګرنوي چې کم وی هغه خپل د بل شکار په تلاش کې راوتلې په دې ځکه دا جنکې بمباتیان چې کله مړی کی نو د یو لبا شروع کی په دې ځکه یو غټه بلبلیا وی دا جنکې د یو بل نمنډي وی او یو الکان بدا جنکې را نسی ګرنوي هم په دې جنې پسې ډیر نږدې را رسیدلې خو ردی قسمت خوي چې دا په دې ځکه په دې ورځ باندې بچي چې کله د لبا ختم شي نو دا ټول جنکې بهر راشي خو په دې ځکه یو خاموشي چاوشي ولې چې په دې ځکه یو دو جنکې وی هغه غیر شاده شوی او هغه د دې زینا غیب شوی او ګرنوي هغه بولی دا خلک پسې دا پورا بلبلیا چان کې خو ګرنوي دا هغه نه په اترو جوړولو باندې خپل کار سٹارټ کړی سحر د دې دوانو لاس شکف دیتا په یو ندی کې میلاو شي د جنکو په جسم کپڑے نه بي او ورسره د دوی یخته هم په دو باندې نوي دا خلک ډیر زیات ویریږي په دې ځکه دا کم کسان چې وی دوی په دې خار کې کرپی ولګو چې دا درندره د خار نه بهر ونوزي خو ردی چې دا کم غټ به پاریانی دوی کوم چرته کرپی ولګورانو زمنګ دا خار به تباشي او کاروبار چې کم دی دا به ټول ټپ شي د لور خپل ډیر کوشش وکړو چې د په دې خار کې کرپی ولګي خو جج وته هم انکار وکړي نتیجې دا راوځي او سور زباد یو بل کواري جنې لاش میلاو شاغې نه په اګل ورځ یو ګډو بيزو ولا خزې چې دا غیم ډیر پوره مرګ وی دا غې په جسم هم یختنه وی او نه په جسم باندې کپڑے وی ګرنوي په خپل کار کې خم مسلې گیا د دې د وجې په دې خار کې کرپی ولګي او هر طرف ته سړی ډیر زیات پریشان وی پولیس دا درنده ګوري خو دې رچا پلاس باندې ناراضي ګرنوي په دې ځکه یو 15 فارمولې جوړې کې یعنی د توسات فارمولې پاتې د بیا هم صبر نه کوي په خپل کار باندې لګي د دې د وجې په دې خار کې هر طرف ته خوف او اراس پیلاوي پولیسان چې کوم دا بے بس وي د دوسر نه ثبوت او نه سګوا په دې کې و مجنې چې کوم وي هغه هم غیب شي په دې ځکه د لور خپل سوچو کې چې د کم جنکې هم غیبيږي یو خو هغه شادي شوده نه دی بل هغه خسته دی یعنی دا قاتل چې ارڅوک ته دوته د
د جنکو یا یخته پکار دی یا ردی سناسه ضرور پکار دی ولې چې د غیر شادي شوده جنکې چې کمی دی د اقا جنکې کډنیپ کوي دو په دې ځای کې خبرې کوي دوی ته اطلاع ملاوه شي چې نه هم جنۍ هم د دې ځای نه غیب شوه د ګراس په هوا کې صرف د یاري یو خوشبو پیلاو شوی ارسل طرف ته ارسړی یریږي چې آخر موږ د قاتل څنګه ونسو په دې ځای کې په غلطۍ هم څوک الګ ته چا جنۍ خواته تیر شو نو هغه په واهلو والو تی برته جوړه کیده اګله ورځ خبر راشي چې لسمه جنۍ چې کومه ده هغه هم غیب شوه په دې ځای کې چې د چا کړکۍ یا د اوا دراتلو د پاره سزریه وي د خلک د یری نه هغه ټول ار سره بند کی ته یو کس خپل کړکۍ بندې د ته د کړکو په لرګو کې دې ځای کې د لسمه جنۍ لاش میلاو شي او څو بعد په دې ځای کې یو لسمه جنۍ چې کوموي هغه هم ختم شي ګرنوي خپل یو لس فارمولې تیاری کړي یعنی را د سره صرف 2 فارمولې نورې پاتې چې د 12 او 13 وا نوټس پوره شي په دې ځای کې د خلک دومره ریدلي معمولی 8 ته وجې تیاری نه چې پچا باندې چا دزو کو د خار چې کم وي دا یو جیل جوړ شي د خلکو د پاره د یری د وجې په دې ځای کې سو پچا باندې بالکل اعتبار نه کوي او اتخو الا وشي چې کله 12 وا جنۍ چې کوموي دا هم مړ شي بلکې دا یو نندوي او په چرچ کې دا وجل شوی د دې د وجې د خلک وای چې د وس چې کم پاک ځای نه دی هغه هم پرې نه خودل یعنی سو کوم په دې ځای کې په سکون نه دی صرف په دې ځای کې د ګرنوي اخرنۍ 13 وا فارموله چې کومه ده دا پاتې دې ځای کې یو چمتکار وشي یو کس راشي هغه په خپل ویناو کې چې قاتل چې کم دی هغه ځان په خپل حکومت له ورکو د خلک چې دا ووري ډیر زیات خوشاله شي چې اخر نه اخر باندې د درینده نه بچو د خلک په د غشبه باندې ډیر زیاته خوشحالي مناو کې ګرنوي چې کم وی هغه دلته کې راغلی د لورا چې کمپلار وي د ته پته چې دا قاتل دومره په اسانه ځان خو نه ور کوي دا کې ضرور نه ضرور دی قاتل سچال دی ته بیا هم ډیر زیات او خيار وي د خپل د لور ډیر زیات خیال ساتي په تشوي دی په کور کې او دی وي ډیر خطرناک خوب ویني په دغه ځای کې د چې راپاسي راوند کې خپل لور چې وګوري لوري په دې ټیم کې ژوندې دی چې کړکې وګوري کړکې چالي دا لوري وته و چې پلار ادا کړکې مان نه د چالو کړ لورا د پلار دی ځکه د خو نظمکه و تختی د پیسلو کې چې موږ خپل ټیم نه ځای کوو چې څنګه سهار شي موږ به د خار پریدو ګرنوي ته پته ولګي چې لورا د دې ځای نه لاړه ګرنوي د دې په بین پسې شاته شاته ورمنډه کې ګرنوي د لورا په خوشبو پسې شاته شاته روانې دي ځکه یو بل خلاصه او شي دا ویشیا چې کم سپی وي هغه په دې ځکه د جنکو د سر یختار ښکارا کړي پولیسان چې کله راشي دوی ته دې ځکه د جنکو د سر یختا او د جنکو کپڑے میلاو شي د ټولو ته پته ولګي قاتل چې کم دی دا ګرنوي دی دوی چې سو دلته کې تحقیقات کوي ګرنوي په خپل اخري شکار پسې داغه کور ته ځان رسولې وي د لورا د پلار دا مقصد وی چې زما د بچي ژوندۍ وس سیب ته خوردان ډېر غټه غلطي وشي د خپل لور په دې کمره کې بند کی او دا چابي بهر په ټیبل باندې کیږي په دې ځای کې ګرنوي د دې کور ته راشي او د دا چابي راوالي ګرنوي چې کمکار لراغله هغه کار ډېر په صفایو کې او شاته ثبوت هم پرې نه دی د لورا پلار چې سحر دروازه کولاو کې چې د خپل لور الو ګوري د ډېر زیاتې چغه وخیده د لور د سی به حاله پکټ کې پرتای د چغه کې چې دا درنده په ار کوټ کې پټ شوی دی ونه سي د نه ونه تختی بل طرف ته من ګرنوي انو چې هغه خپل 13 وا فارمولا هم تیار کی او د چې کله دا 12 فارمولا کې دا 13 وا چې د یو بهترین پرفیوم جوړ شي بل طرف ته د لورا د پلار چې کم کسان وي هغه ګرنوي په دې ځای کې گرفتار دی د ګرنوي نه ډېر په سختۍ ته پوسو کې چې تازه مالور ولې مړکړه ګرنوي وته صرف دمر و چې ماته د هغه ضرورت دی ول بیا په دې وبو کې سر ورغو پکې خو ګرنوي صرف یو جواب چې ماته د هغه ضرورت بیا منګه هغه سین وینو چې کوم منګ د کہانی په سٹارټ کې کتل چې دا ټول خلک راغونډ شوي د یو درنده د پانسی د پاره او خلک په چتونو په ارزه کې دنیا خلک دلته کې ولاړی بل طرف ته کې یو جیلر په دې ګرنوي پسې لاړ شي او د رضان سره بوزي چې ستلا سزا ورکو ګرنوي ته موقع ملاو شي ته خپل د اتارونو ډکنه لرکی او د خوشبو چې په هوا کې پیلاو شي نو دلته کې یو جادو شي دا ټول مدهوش شي د دینه علاوه ګرنوي چې کله میدان تراولي د پزان باندې اتر ولګي ګرنوي د میدان منځ ته چراولي جلاد د پدوانو خپو کې ني او چکاو شي د په کپړه باندې لګ اتر ولګي او دا خوشبو په هوا کې اوړاو کې او دا خلک بالکل مدهوش شي یو سړی هم پزان باندې نه پويږي په دې ځکه دا خلک چې کم دی دا د ګرنوي ته یو پرشته وي او ټول خلک د ګرنوي په محبت کې گرفتار شي دلته کې چې چا د چانه نفرت کوو هغه د یو بل سره محبت شروع کې او د دې پورې د دې چې کم پادری هغه هم په خپل اوش کې نوي
په دې ټیم کې پچا کې نه څه حیا پاتې شوی او نه څه شرم او نه څه بل څه عزت پاتې شوی یا حتی کې د دې ځای چې کم پادري هغه په خپله هم د جنکو سره په دې ځای کې لګیا وي او دی بالکل په اوش کې نه وي. ګرنوی په دې ځای کې ډېر زیات ښه په ولاړ وي. دی وایي چې ما دومره غټه کامیابي حاصله کړه او دومره جنکۍ مې مړې کړې خو زما زړه ته بیا هم څه خوشحالي سکون نه میلاویږي. په دې ځای کې د سترګو نه اوښکې لاړې شي. دته هغه شروع جنۍ را یاده شي که چېرې هغه زما د غلطۍ د وجې نه ومړه نو نن به زما سره هغه وه. په دې ځای کې د لور او پلار تلوار راواخلي او په ګرنوی پسې لاړ شي چې ته دنیا له دوکه ورکولی شي خو ته ما له دوکه نشي راکولی. ګرنوی ورته لاسونه چالو کوي چې زما نه سر لرکه ځکه چې زه د محبت کولو لایق نه یم. خو د لور او پلار چې راته خوا ته لاړ شي په ده باندې هم دا خوشبو ولګي او دی ډېر زیات مجبوره شي. دی درته وایي ته خو زما زوی ته خو زما د زړه ټوکړه یې. ګرنوی په دې ځای کې خاموش ولاړ دی ته پته ولګي چې ما وم ګټله خو زه بیا هم اراو شم او یو شپږ ګنټې بعد چې د خلکو نه دا نشه لر شي د اترو نه دا ټول په اوش کې راشي او د ډېر زیات شرمنده شي چې آخر دا منګه سي چلو کو. په دې باندې د یو غټ میټینګ بولاو کی د کونسل دا فیصلو کې د دې مالې دوباره نه تحقیقات شروع کی. په دې ځای کې د ګرنوی چې کوم سپروایزر هغه راټینګ کی او د 14 غنټې لګاتار سزا ورکړي دی د ارسره په خپل قبول کی چې دا څومره جنکۍ مړې شو دي دا معاملې کړلې او د دې د وجې په دې ځای کې د پانسی ورکړي او دا کیس په دې ځای کې ختم شي. بل طرف ته اصلي قاتل ګرنوی چې کوم وی هغه نیمه لاره د دې ځای نه وهلي د پیریس طرف ته روان وي. د سره د اترو په دې ټایم کې یو بوتل وي خو دی غواړي دی د پوره دنیا خپل غلامه جوړولی شي خو دته داسې خالیپن محسوس کیږي دته داسې غلطي محسوس کیږي چې زما د وجې کو چرې هغه جنۍ نه ومړه شوې نو نن به زه د هغې سره خپله زندګي ما تېروله. دی خپل په دې غلطۍ باندې ډېر زیات ستومانی دی لاړ شي پیریس ته هغه ځای ته په کوم ځای کې چې د پیدایش شوی او دې ځای کې ډېر زیات بیکاریان ناست وي. ګرنوی چې کله دقه خپل ځای ته راشي دی د اترو بوتل کولاو کی او دی په ځان له پاسه د اتر واچي او دې ځای کې چې دا کم بیکاریانې په ده باندې چې د خوشبو ولګي دا ټول په ده پسې ورمنډه کي او لږ ساعت بعد ګرنوی دا په دې ځای کې دا کسانې وسټي د ګرنوی نوم نشان هم پاتې نشي. ملګرو دا دې کهاني نوم دی پرفیوم دا په 2006 کې ریلیز شوی دا کو دا کهاني د باندې خلک کېدلی. تاسو نه ریکویسټ دا ویډیو لایک چینل در سره سبسکرایب کړئ.